دا د پراګ په شمال کې د یریتسې په نوم د یو خلاص زندان ودانۍ ده. په دغه جیل کې ساتونکي نشته او قیدیان په آزاده توګه د حرکت اجازه لري. دوی کولی شي چې د خپلو ورځنو کارونو لپاره له جیل څخه وځي. قیدیان کولی شي چې د یو وړوکي باغ ساتنه وکړي، سبزیجاتو کري او کورني څاروي وساتي. د زندان منتظمین وايي کوشش کوي چې قیدیان واپس ته عادي ژوند جوړ کړي. د دوی په خبره ځینې قیدیان په یو جرم کې د سزا تیرولو او له جیله خوشي کېدو وروسته نور جرمونه کوي او بیا جیل ته لاړ شي. خو دا بندیخانه کوشش کوي چې د دغه شان بندیانو شمیر کم شي. د خلاص زندان غټ هدف دا ده چې جیل ته د قیدیانو بیرته راتګ راکم کړل شي او همدارنګه قیدیان عادي ژوند ته د راګرځېدو لپاره تیار کړل شي. do civilního prostředí. دا پروګرام د 2018 کال په نومبر کې پیل شو او تر اوسه یې 6.5 کاله کیږي. په دغه جیل کې په یو وخت کې 2 قیدیان راتللی شي. دغه پروګرام په ناروې، فنلند او جرمني کې د ورته پروژو وروسته پیل شو. میروسلاف هوراچیک چې د دې وړوکي باغ د ساتلو مسؤل دی، په بند کې نور له یو کال څخه کم وخت پاتې دی. تر دې مخکې هغه نږدې په یو بل جیل کې قید و. دوی زموږ سره کار کوي څو موږ وده وکړو. د زندان په بي برخه کې چې یو دودیز زندان دی، بندیان خپل وخت تیر کړي او بهر شي. خو دلته په دې ځای کې دوی له تګ وړاندې له بندیانو ښه انسانان جوړوي. په جیل کې قیدیان کولی شي چې د پالتو ځناورو خیال هم وساتي. قیدیان وايي خوشاله دي چې د یو کار مسؤلیت لري او د دغو ځناورو خیال ساتي. د خلاص زندان په چک جمهوریت کې یوازینی هغه دی. تر اوسه شاوخوا 300 بندیان له زندان نه خلاص شوي دي. د جیل منتظمین وايي چې ډیر قیدیان په بریالیتوب سره په ټولنه کې ژوند کوي.